چاچے چا دے پورا دے رجموتی انتظام کړای په د مبارکه میاشت یو مسکین دے پورا دغ سړی سره جبرئیل امین د شب قدر پشپا پخپلا ملاقات کای پخپلا ملاقات کای صحابه سره ډېر غامو اې د الله رسول کا به دمرا طریقانو و چې چاته رجموتا الله رسول ته فقبضتم من طعام یو میټا غالا چې ور کې بیا اوشلا یا رسول الله کا یو میټا غالای مخه چانه لرلا ورته چې یو خپل ماړی یا رسول الله کا دې مخه چانه لیدلا یو غړپ سلیم دے یا رسول الله کا دې مخه چا یو غړپ یې بچ ور کیا بیا یې د پردا فضیلت او ټول میاشت فرشته د مغفرت دعاګونه ورته کوي بهر حال فرشته ګرځي شي بیا راول نشي سبا وخت سیک چې پکی ما چار پښه ولا ری به پښتنه کوي د نتیجې چې سپ وشول به فرشته پښتنه کوي جبريل سو شل الله تعالی الله سور سره کړ امت محمدیه سره ډېر عشق ول مې ولیدل ډېر رړول مې ولیدل ډېر دول مې ولیدل ډېر پسجده پرود خلق وي قرآن تلاوت ذکر الله پاک جبريل ورته وی الله پاک ټول تر رحمت په نظر وکتل والله تعالی دې ټوله مغفرت وکړو الا اربعه سوا دې سلره کسونه نه دغه خبره قیمت د صحابه سره صحابی په مخ پښتنه کوي من هم یا رسول الله اې دې الله رسول سیک دې د سلره کسون چې په دې مبارکه میاشت په شب قدر شپ پوتر دریمي الله رسول ورته فرمای نمبر 1 مدمن خمرن شرابی سړی نمبر 2 چانا میر پلور ناراض وي چانا میر پلور خپای دغه د شب قدر پشپا بندا معافی نشتا نمبر 3 چاچی چا سره غم شو دی کټ کړی په یو ځای مې بیان وکړو علماوی په یو عالم سره روغوي چې گاډي را سره لوړو مو گاډه ډېر لري درې دلو په لیاره شه مزکه وي ایک زوی تر سره لوړو اده شه ګوښا کړل ویل چې مولوی صاحب اته چې کیم حدیث بیان کړ زه خو ډېر په خراب کړل په مولوی صاحب د مو یو خیر دو دعا کوله کړي چې مو غم شو دی ور تر کټ کړی دو ته مې دغه د پرار څنګه ته کړلې چې ته په دا خبره گواشه اسمنه ول رب مې ویني چې صبر سالا زندگی رو کی زو خپل خیر روزی کاو خو چې د شب قدر پشپا محروم عالم سبوته په 12 بجې ټیم باندې موته ګنټي وکړه مولوی صاحب اته شهادت سره تا ورسید مخبل اخر روزي کړه عید ما ورته وړو خرو کینه شوکینه ډیر تر خواشتو سره امید جوړل چاچی چار رشتہ کټ کړي د شب قدر پشپا دیغه د پر معافی نشتا وسلارام چې سیک پدړ شه کینا او بغض لري دیغه د پر د شب قدر پشپا معافی نشتا منافق ته پر نشتا یو رواج سر دریمی الله رسول ول چې دات شای تو سره مخ کېږي تو سه دی سره درې ورول عمر ول چې یا رسول الله وحی نازلېږي وی چې نه وی چې دشمن روان دا وی چې نه وی چې به تشای دی الله رسول وی چې د مبارکه میاشت رمضان دو وی چې دغه پاواله شپه باندې چې سیک دغه قبله طرف په المنزینا کوي دغه قبله ول خلق وی دغه ټول الله تعالی پاواله شپه باندې مغفرت کوي اواله شپه باندې ا صحابي د خوشینا د سر په یا مېدو کو ویل بخن واه واه الله رسول ورته چې ویل زړه دې تنگ شو په دې خبره دمو امت ته چې دکیم ای پیکج شو په دې زړه په زړه دې تنگ شو وی چې نه یا رسول الله منافقون پر زړه شل هغه پاول څوک شل مانځي نه کوي الله رسول ورته چې نه منافقون چې کیم دی د کافرون سره دي هغه شمیر نشتا الله رسول منافقون یاونه استلې دي او دغه سلیر کسون یاونه استلې دي شرابي سړای مېر پلور چونه ناراض وي غم شو دی چې کټ کړي په زړه شه کینا او بغض ګرځولي دغه نه په دغه شه تباو بوسیه او دا ګناه کا 50 دا ګناه د زون نه لری کیه مېر پلور دنا ناراضي روزي شي پښته وروچي دا کیم غیرت تسک په غیر دیر کوي شي چې مېر دی ویل روزي کړلا دا خو شیطان د چې په دماغ دی نوستا کیمه مېر پیه دي چې شلې دي او د جمی شپې در